دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. السلام علیکم. ستړي مشه د وخت په کابل کې د سهار 10 بجې شوې. د ساعت خبرونو ته مول حریت رادیو هرکلی کوو. په پیل کې د سو مهم خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې اته تنه له لسګونه کیلوګرامه نشي توکو سره یو ځای نیول شوي دي. د غراض بیا پلازمینه کابل په غمان کې 4 تنه د غلا په تور نیول شوي. بل خو بیا په فراه کې د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور 7 تنه نیول شوي. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي له ازبکستان سره د برېښنا برخه کې د یو کال نوی قرارداد لاسلیک کړی دی. له هیواده بهر په نړیوالو خبرونو کې راسره اورئ. لبنان کې د کډوالو کښتۍ ډوبېدو پیښه کې 2 تنه مړه او 200 نور یې ژغورل شوي دي. ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د ښه راغلاست. نن یک شنبه ده د 1444 هجري قمري کال د جمادی الثاني اتمه چې د 1401 لمریز کال د مرغومي یا جدي میاشتې له 11 نیټې سره سمون لري. بیا مې هم سلامونه او منې ځلان مول له حریت رادیو څخه د ساعت خبرونو کې هرکلی کوم. په خبرونو کې درته له هیواد سیمې او نړۍ وروستي او تازه خبرونه لرو. لمنګ سره اوسئ. او بوټي ټول مونږ ته لاړونه دي وینه پرې توی شوي دا سره لکه ګلونه دي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم د خبرونو تفصیل. په ننګرهار ولایت کې اته تنه له لسګونه کیلوګرامه نشي توکو سره یو ځای نیول شوي دي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي چې د ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو اته تنه له لسګونه کیلوګرامه نشي توکو سره یو ځای نیولي دي. د ننګرهار امنیتي مسؤلینو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغه وطنه له 180 کیلوګرامه چرسو سره د دور بابا ولسوالۍ اړوند تابع کنډو سیمه کې د 200 خالد بن ولید رضی الله عنه قلوردو د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه لومړی سرحدي لیوه د شپږم سرحدي کنډک امنیتي ځواکونو لوري نیول شوي دي. د مسؤلینو په خبره نیول شوي کسان تر څېړنو لاندې دي چې وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. بل خو بیا پلازمینه کابل په غمان کې 4 تنه د غلا په تور نیول شوي دي. امنیتي مسؤلینو د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د غلا په تور د 4 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ د خبرپاڼې له مخې نیول شوو کسانو له کابل ښار څخه یو موټر تښتولی و چې د پغمان ولسوالۍ پولیسو ته تر خبرتیا وروسته ونیول شول. موټر یې خپل اصلي خاوند ته اسپارل شوی. د سرچینې په خبره د نیول شوو کسانو دوسیې به تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. درنو اوریدونکو، تاسو حریت رادیو ته غوږ یاست. په 8.15 څپو د 10 بجو خبرونه په ژوندۍ بڼه راسره اورئ. خبرونو ته دوام ورکوو. په فراه کې د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور 7 تنه نیول شوي. د فراه امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې 7 تنه د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور نیولي دي. د فراه د امنیت قومندانۍ د رسنیز دفتر مسؤل مولوي محمد نسیم بدري رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغه 7 کسان د مرکز او بېلابېلو ولسوالیو اوسېدونکي دي چې په ښار کې به یې د مجاهدینو په نوم غلاوې کولې او خلک به یې لوټل. نوموړي زیاته کړې چې له نیول شوو کسانو څخه 2 میله کلاشینکوپونه هم نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې بیا د غور په پسابند ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو کس د قتل په تور نیولی دی. بل خو بیا د افغانستان برېښنا شرکت ویل له ازبکستان سره د برېښنا برخه کې د یو کال نوي قرارداد لاسلیک کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت د برېښنا شرکت په یو خبر کې ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت او ازبکستان د برېښنا ملي شرکت ترمنځ د 2023 میلادي کال لپاره د برېښنا تولید تړون لاسلیک شوی دی. دغه راز د اوبو او انرژي وزیر ویلي ازبکستان ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به وارداتي برېښنا پر افغانستان نه کموي. مولوي عبداللطیف منصور زیاته کړې چې ازبک چارواکو سره د وارداتي برېښنا قرارداد یو کال نور هم غځولی دی. په دې وروستیو 2 میاشتو کې افغانستان ته د ازبکستان د 430 میګاوټه وارداتي برېښنا کچه نیمایي ته کمه شوې چې ډېر خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. افغانستان د مهال 70 سلنه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي او همدارنګه د خپلې اړتیا وړ یوازې 30 سلنه نوره برېښنا له خپلو داخلي منابعو څخه تولیدوي. له لنډې دمې وروسته له هیواده بهر له نړۍ هم خبرونه لرو. درنو هیوادوالو، ستاسو امنیت زموږ لومړیتوب او مسؤلیت دی. د هر ډول اسلام او نظام ضد شکمنو فعالیتونو د لیدلو پر مهال د استخباراتو له 101 او د پولیسو له 100 وړیا شمیرو سره په اړیکه کې شئ.
د خپلو هیوادوالو ژوند او عزت وژغورئ، ستاسو هویت به خوندي وي. استخباراتي منصوبین ستاسو نومرکې ساتونکي دي. بیا هم ښه راغلاست. 10 بجې او 15 دقیقې شوې. تاسو له هوریت راډیو څخه د دې ساعت خبرونو ته غوږ یاست. له وروستي یو نړیوال خبر سره اورئ. لبنان کې د کډوالو کښتۍ ډوبېدو پیښه کې 2 تنه مړه او 200 نور یې ژغورل شوي. د لبنان په شمالي ساحل کې د کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو له امله 2 تنه وژل شوي او تر 200 ډېر نور یې ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې دغه پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون ډېری کډوال د سوریې او شاوخوا 50 تنه لبنانیان دي. په لبنان کې د ملګرو ملتونو ماموریت هم په یو ټویټ کې تایید کړي چې دوی د لبنان له سمندري ځواکونو سره د بیروت او طرابلس ترمنځ په سمندر کې د لټون او ژغورنې عملیاتو کې مرسته کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ اعلان کړی چې د 2022 کال له جنوري څخه تر نومبر میاشتې پورې 1500 کسانو چې 180 لبنانیان هم پکې شامل دي له لبنان څخه اروپا ته د نقلونو سمندري سفرونو هڅه کړې ده. کله څوک نیولای شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې پسرو وینو. درنو او قدرمنو اوریدونکو، له هوریت راډیو څخه تر دې مهاله مهم او وروستي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. ځلان مو ولی او بخونکي مننه رسپارم. له ملتیا مو مننه. تابت لازاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ، تابت لازاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ، تابت لازاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ، ستا تاریخ بیات ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ، ستا تاریخ بیات ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ، ستا تاریخ بیات ساتو څو چې وي ژوندون. حریت د استقلال په ساتلو د موثقو او باوري خبرونو رښتینی مرجع ده. حریت په رسنیز آسمان کې ځلانده ستوری 88.5 FM